د معلل او غیر معلل صيغو د پیژندلو داسې څلور طریقې چې یو طالب العلم دا څلور واړه طریقې یاد کړي نو هغه به کله هم د تعلیل شده او غیر تعلیل شده صيغو په پیژندلو کې غلطي ونه کړي. د علمي طبقې څخه اکثر دا خبره اوریدلی کیږي چې مونږ په تعلیل شده او غیر تعلیل شده صيغو کې فرق نشو کولی او دغه شان مونږ د یوې صيغې اصلي ماده نشو رایستلی. که تاسو هم د داسې مشکلاتو سره لاس او ګریوان یې نو مونږ سره تر آخره پورې ملګرتیا وکړئ. د معلل او غیر معلل صيغو د پیژندلو لپاره څلور طریقې دي. په دې څلور طریقو کې د یوې طریقې مطابق غیر معلل صيغې پیژندلی کیږي. یعنی د یوې طریقې مطابق هغه صيغې پیژندلی کیږي معلومولی شي چې په هغو کې تعلیل نوي شوی، اعلال پکې نوي شوی، هغه صيغه په خپل اصل باندې وي، کم قانون پکې نوي لګېدلی. او د درې طریقو مطابق معلل صيغې پیژندلی کیږي. او درې داسې طریقې دي چې د هغو مطابق هغه صيغې پیژندلی کیږي چې په هغو کې قوانین جاری شوي وي، قانون پکې څه وي لګېدلی وي، هغه صيغې پیژندلی کیږي د درې طریقو مطابق. د غیر معلل صيغې د پیژندلو طریقه مونږ ویلي چې د غیر معلل صيغو د پیژندلو دپاره یوه طریقه ده، یعنی په کومو صيغو کې چې قوانین نوي لګېدلی نو د هغو صيغو د پیژندلو دپاره څه ده یوه طریقه. اول به دا طریقه ذکر کو. یوه صيغه چې ستاسو مخې ته راغله د ټولو نه اول به تاسو د هغې صيغې نه چې کومې زائد علامې وي هغه ترېنه حذف کړئ. په صيغې کې چې کومې څه وي زائد علامې وي هغه به ترې څه کړئ حذف کړئ. مثلا د ماضي علامه، د مضارع، د امر، د نهي، د اسم فاعل، اسم مفعول وغیره، دا څومره زائد علامې چې په یو صيغه کې وي دا به ترېنه اول څه کړئ حذف کړئ. د علامو د حذف کولو او د لرې کولو نه وروستو به تاسو وګورئ چې اوس څو حروف باقي پاتې دي. که چېرته 3 حروف باقي پاتې وه او د دې مادې نه دا کوم 3 حروف چې باقي پاتې دي د دقې مادې نه په لغت کې معنا هم راتلله، د دې به بیا معنا وګورئ په لغت کې دا د کوم باقي 3 حروف چې پاتې دي د دې معنا به د لغاتو په کتابونو کې وګورئ. که چیرې د دې نه د لغاتو په کتابونو کې په لغت کې صحیح معنا راتله نو پوهه شه چې دا صيغه غیر معلل ده، په دې صيغې کې هیڅ تعلیل نه دی شوی. مثلا المغضوب، په دې المغضوب په دې کې الف لام د تعریف لپاره ده نو دا علامه دا مترینه څه کړله حذف کړله، دا الف لام د تعریف ده نو مغضوب پاتې شو. بیا د مغضوب څخه مو د اسم مفعول علامه چې میم ده او واو دا دواړه مترینه څه کړل حذف کړل. چې حذف مو که نو باقي 3 حروف پاتې شو چې غین ده، ضاد ده او څه شی ده با. اوس د دې 3 واړو معنا په لغت کې وکتله، د غین ضاد با د غضب د دې معنا په لغت کې څه کړه وکتله. نو چې کله د دې معنا مو په لغت کې وکتله نو د دې مصدري معنا په لغت کې وا غضب کول او همدغه معنا دلته څه ده مراد ده او همدا د دې صيغې اصلي حروف دي چې څه دي غین ضاد با. او دا 3 واړه حروف چې دي په صيغه کې هم څه دي ذکر دي نو دا صيغه غیر معلل ده، په دې کې تعلیل نه دی شوی، په دې کې قوانین نه دي جاری شوي، نه دي لګېدلي. د
معلل صيغې د پیژندلو درې طریقې دي. په یو صيغې کې چې تعلیل شوی وي، اعلال شوی وي، قوانین پکې لګېدلي وي، نو د دې صيغې د پیژندلو لپاره څو طریقې دي؟ درې طریقې. اوله طریقه، یو صيغه چې ستاسو مخې ته راغله، اول به د هغې صيغې څخه زائد علامې حذف کړئ. کومې چې زائد علامې دي په صيغې کې هغه به ترې څه کړئ؟ حذف کړئ. د دې علامو د حذف کولو نه وروسته که چیرې درې حروف پاتې شول، څو حروف پاتې شول؟ درې. زائد علامې دې حذف کړلې، د زائد علامو د حذف کولو نه وروسته باقي څو حروف پاتې شول؟ درې حروف پاتې شول. لیکن د پاتې شوو حروفو معنا په لغت کې نه وه. حروف خو درې پاتې دي، په لغت کې د دې درې واړو معنا بیا وکتله، خو د دې درې واړو حروفو کم چې باقي پاتې دي زائد علامو نه علاوه، اوس د دې درې واړو معنا د لغت د دې درې واړو حروفو معنا د لغت په کتابونو کې پیدا نشوه. نو بیا پوهه شه چې د دې کوم یو حرف د بل حرف څخه بدل راغلی دی. حروف خو دي درې، لیکن د دې درې واړو معنا د وکتله د لغتو په کتابونو کې معنا پیدا نشوله. چې معنا پیدا نشوله نو بیا په دې پوه شه چې په دې صيغه کې کوم یو حرف د بل حرف نه څه دی؟ بدل راغلی دی. یعنی په دې صيغه کې تعلیل شوی دی، قوانین پکې جاری شوي دي. پوه شئ؟ مثلا مثال باندې به پوه شئ. قاله په دې کې چې دی اصلي حروف چې دی درې دي، زائد علامه پکې شته دی نه چې حذف وکړو، نو قاله دی. نو اوس درې حروف دي، قاف دی، الف او لام. نو اوس د دې درې واړو معنا چې د لغت په کتاب کې وکتلی شي، د قاف، الف او لام دا درې واړه یو ځای شي، قاله جوړ شي، د معنا د لغت په کتابونو کې وکتلی شي، نو د دې معنا نه میلاویږي. حروف درې دي، زائد علامه پکې نشته دی، لیکن د درې واړو حروفو معنا چې په لغت کې وکتلی شي معنا هلته لغت کې نه میلاویږي. نو اوس چې دی تاسو به څنګه چل کوئ؟ اوس به داسې چل کوئ، تاسو د الف په ځای باندې په دې قاله کې چې کوم الف دی د دې په ځای باندې به یا واو راوړئ یا به راوړئ. هر یو حرف چې م راوړه، که چیرې مثلا د الف په ځای مو یا راوړه او د دې نه معنا صحیح راتله د لغتو په کتابونو کې، نو پوه شه چې د دې اصلي حروف چې دی قاف یا لام دی، دغه الف بدل د یا نه راغلی. که نه د الف په ځای د واو ولګوو، بیا د لغتو په کتابونو کې معنا وکتله، نو د قولنه صحیح معنا راتله، نو بیا پوه شه چې د دې اصلي ماده چې د قاف، واو او لام دی، دغه الف چې دی بدل د چا نه راغلی دی؟ د واو نه راغلی دی. نو دا د معلل صيغې د پیژندلو اوله طریقه وه چې کله د صيغې نه زائد حروف حذف کړلی شي، زائد علامې حذف کړلی شي، د هغه نه وروسته درې حروف پاتې شي، لیکن معنا یې په څه کې نه میلاویږي؟ د لغتو په کتابونو کې نه معلومیږي. نو د هغې بیا دا طریقه ده. دوهمه طریقه د معلل د صيغې د پیژندلو هغه دا ده چې کله یو صيغه د مخې ته راغله، هماغه مخکینی طریقې غوندې زائد علامې، زائد حروف به د صيغې نه حذف کړي. کله چې د حذف کړلې، اوس به ګورې په صيغې کې د زائدو حروفو د حذف کولو نه پس درې حروف پاتې دي که د درې حروفو نه کم. که چیرې د درې حروفو نه کم حروف پاتې وو، نو پوهه شه چې دلته هم کم یو حرف حذف شوی دی. چې دلته څه شوی دی؟ کم یو حرف څنګه دی؟ حذف شوی دی. ځکه چې هیڅ یوه صيغه د درې حروفو څخه کمه نه وي. اوس به ګورې چې دا حرف د فا کلمې څخه حذف شوی دی، که د عین کلمې څخه حذف شوی دی، او که د لام کلمې څخه دا حرف حذف شوی دی. اوس به دا ګورې. نو د دې محذوف حرف معلومولو لپاره تاسو ته د معتل، مضاعف
او د تخفیف قواعد یادول ضروری دي. باید چې دا د معتل د مضاف او د تخفیف قواعد تاسو ته څه وي یاد وي، چې کله دا درته یاد و بیا محذوف حرف معلومولی شي. که چیرې یاد نه و بیا مهرباني وکړه یاد یې که، ګینې بیا به چې دی حیران پکې پاتې وي. نو بیا به سوچ وکړي چې د دې صیغې د فا کلمې څخه به حرف حذف شوی وي. اوس حروف خو دوه پاتې شول. مونږ خو ویلې چې هیڅ یوه کلمه هیڅ یوه صیغه د درې حروفو نه کمه نه وي. دلته چې د اوس دوه حروف دي، چې دوه حروف دي نو اوس به سوچ کوي په دې کې چې په دې صیغه کې به حرف د فا کلمې څخه حذف شوی وي، که د عین کلمې او که د لام کلمې څخه به حذف شوی وي. که چیرې کوم یو حرف په فا کلمې کې ومنلی شي، کوم یو حرف په چا کې ومنلی شي؟ فا کلمې کې. د فا کلمې په ځای باندې کېښودلی شي. دا کم باقي چې دوه حروف دي د غین حروفو څخه اولنی نه عین او دوهم نه لام کلمه جوړه کړلی شي. فا کلمې کې یو حرف ومنلی شي، د فا کلمې په ځای یو حرف راوړلی شي. نو اوس به وګورو چې آیا د معتل الفا داسې کومه قاعده شته دی، یعنی د مثالو داسې کومه قاعده شته دی چې د هغې د وجې نه فا کلمه حذف کیږي. که چیرې داسې کومه قاعده وي چې د هغې د وجې نه فا کلمه حذف کیږي، نو بیا به د فا کلمې په ځای باندې یو حرف کیږي او د یو وزن موافق به د دې صیغې شکل جوړ کړي، او بیا به دغه صیغه په کوم وزن چې تا جوړه کړي په لغت کې د دې صیغې معنا وګوري. په همدغه طریقې باندې د عین او لام کلمې په ځای به هم یو حرف راوړي او بیا به وګوري چې کوم ځای کې حرف حذف شوی دی او کوم یو حرف حذف شوی دی. نو اول به د فا کلمې باندې د فا کلمې په ځای باندې یو حرف راوړي، هلته به یې کیږدي، بیا به د صیغې یو شکل او وزن جوړ کړي، بیا به د دې معنا په لغت کې وګوري. که معنا راتله خو صحیح، بیا دغه شان د عین کلمې په ځای به یو حرف راوړي، لغت کې به یې معنا وګوري، بیا د لام کلمې. په دې طریقې او په دې ترتیب به تا ته چې دی د صیغې هغه محذوف حرف چې دی هغه څه شي معلوم شي. مثلا تدعو ده، تدعو صیغه ده، په دې کې دا تا چې ده دا علامه د مضارعات ده. د دې د حذف کولو نه وروسته اوس چې د دوه حروف پاتې شول، دال او عین. او موږ اوس ویلې چې د دوه حروفو والا هیڅ یوه صیغه نشي کېدلی. داسې نشي کېدلی چې دوه حروف دي وي او د دوه حروفو والا دې څه وي یوه صیغه. یو صیغه یعنې داسې نشي کېدلی چې په یو صیغه کې د څو حروف وي؟ دوه حروف وي. نو پته ولګېدله چې دلته یو حرف حذف دی. نو اوس د فا کلمې په ځای به یا او یا د فا کلمې په ځای به واو کېدی او د دې معنا به په لغت کې وګورئ چې کله دې مثلا واو کېښوده او د دې معنا دې د واو سره د لغت په کتابونو کې وکتله، که د دې سره معنا صحیح راتله نو او به وایي چې دلته واو حذف دی. که یا دې کېښودله فا کلمې په ځای او د لغتو کتابونو کې دې وکتله چې یا سره معنا صحیح راتله، بس دلته به محذوف څه وګڼئ؟ یا. نو د کم حرف سره چې معنا صحیح راتله او د صیغې اصل شکل هغه جوړېده، نو بس وبوایي چې دلته دا حرف څه دی؟ محذوف. نو اوس دلته د تدعو کې د صیغې معنا د واو سره صحیح راځي. کله چې موږ د فا کلمې په ځای باندې واو کیدو، واو راوړو، نو د صیغې شکل څنګه جوړیږي؟ تودعو. نو اوس واو واقع شو، دا قاعده ده د مثالو. نو اوس واو واقع شو په منځ د علامې د مضارع او د فتحې کې، او دا داسې کلمه ده
چې د دې په لام کلمې کې حرف حلقي هم شته دی نو واو حذف کړلی شو نو چې واو حذف کړلی شو نو د صیغې نه جوړ شو تدا چې ترې جوړ شو تدا. د معلل صیغې د پیژندلو دریمه طریقه کله د زائد علامو د حذف کولو نه پس په یوې صیغې کې 3 حروف باقی پاتې وي لیکن د دې باوجود بیا هم دا صیغه معلل وي. مثلا یو صیغه د مخې ته راغله د دې صیغې نه د زائد حروف حذف کړل زائد علامې د تر حذف کړلې 3 حروف باقی پاتې شول لیکن د دې زائد حروف د حذف کولو نه وروسته د 3 حروف باقی پاتې کېدلو باوجود هم په دې صیغې کې څه وي تعلیل شوی وي اعلال پکې شوی وي. څه رقم اعلال شوی وي هغه داسې چې د دې صیغې صحیح وزن نه جوړیږي. د دې صیغې څه شی وي صحیح وزن نه جوړیږي. نو کله چې د یوې صیغې صحیح وزن نه جوړیږي نو پوهه شه چې د دې صیغې په حرکاتو کې تغییر او تبدیل راغلی دی. اگر چې حروف په خپل حال باقی پاتې دي حروفو کې تغییر او تبدیل نه دی راغلی لیکن څه شی دی حرکاتو کې څه راغلی تغییر او مثلا یقولو کچیرې د دې یقولو صیغې څخه علامه د مضارع چې یا ده حذف کړی شي نو بیا هم 3 حروف باقی پاتې کیږي لیکن د دې یقولو صیغې صحیح وزن نه جوړیږي. هغه داسې چې د مضارع داسې هیڅ یو غیر معلل صیغه نشته دی چې د هغې فا کلمه متحرک وي او عین کلمه ساکن وي لکه دلته یقولو کې چې دی. نو کله چې مونږ فا کلمه ساکن کړله په دې یقولو کې چې دا قاف دی فا کلمه څم کړله ساکن چې قاف دی دلته یقولو کې او عین کلمې ته مو حرکت ورکړلو نو اوس وزن صحیح شو. وزن اوس د دې یقولو څه شو صحیح شو نو څه ترې جوړ شو یقولو ینصرو وزن د یفعو. نو مهرباني وکئ دا طریقې د خپلو ملګرو او دوستانو سره شیر کړئ.